ښکاري چې طالبان نړیوالو فشارونو ته تسلیمیږي. د نجونو ښوونځیو په اړه د علماو غونډه جوړیږي. جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پر جمهوریت چې کله د بندیانو خوشي کولو لپاره نړیوال فشارونه زیات شول، نو د خلکو غولولو او ځان خپلواکه ښودلو لپاره یې نمایشي لویه جرګه راوبلله. اوس طالبان هم غواړي خلکو ته داسې وښایي چې دوی د نړۍ فشارونو ته تسلیم شوي نه دي، بلکې د علماو په غوښتنه ښوونځي پرانیزي. تازه خبر دا دی چې د طالبانو مخکښ غړی انس حقاني په خوست ولایت کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د نجونو پر مخ تړلي ښوونځي به ډیر ژر پرانیستل شي. د هغه په وینا په نږدې ورځو کې د دیني عالمانو او هیواد کې د نورو مخکښو څیرو غونډه جوړیږي چې په دغه غونډه کې به یو مهمه مسله د نجونو ښوونځي ته ځانګړې شوې وي. هغه وویل موږ په ټوله کې اسلامي امارت د نجونو له ښوونځي سره هیڅ ډول مخالفت نه لرو او زه ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله له شپږم ټولګي پورته نجونو ته به هم اجازه ورکول کیږي ترڅو ښوونځي ته لاړې شي او خپلې زده کړې په اسلامي چوکاټ کې ترسره کړي. حقاني همداراز هیواد کې د ځوانانو په یووالي ټینګار وکړ او ویل چې ځینې کړۍ هڅه کوي هیواد کې د روان امنیتي وضعیت ګډوډولو لپاره ملکي وګړي هدف وګرځوي. هغه وایي سږنی اختر د سولې په فضا کې تیر شو، دلته که لوږه ده خو د تابوتونو بازار هم دریدلی دی. خپل منځ کې باید سره یو شو او دښمنانو ته لاس ورنه کړو چې بیا د خپلو شخصي اهدافو لپاره امنیت ګډوډ کړي. د دښمن خلاف باید ملي یووالی وکړو. په همدې حال کې بیا د خوست ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت په خوست کې د رغنیزو پروژو د بیا پیل غوښتنه وکړه او ویل اوس مهال ګڼې پروژې له تیر حکومته نیمګړې پاتې شوي چې د دوی په خبره باید بشپړې شي.